د کرکټ نړیوالې شورا یا ICC ولې راشد خان ته اخطار ورکړ؟ د کرکټ نړیوالې شورا یا ICC د افغانستان لوبډل مشر راشد خان ته د بیټ وارولو له امله اخطار ورکړی. ICC په یوه اعلامیه کې ویلي راشد خان له اصولو د لومړۍ کچې یا لیول 1 سرغړونه کړې او ملامت کړی دی. په خبرپاڼه کې زیاته شوي راشد خان له بنګلادیش سره په لوبه کې بیټ ورکړی چې له اصولو سرغړونه ده. راشد خان هغه مهال خپل بیټ په غوسه وغورځاوه چې کریم جنت د دویمې منډې لپاره له خپلې ویکټې ځغاسته ونه کړه. ICC دا په تیرو 24 میاشتو کې د راشد خان لومړی سرغړونه بللې ده او له همدې امله یې یو پوینټ هم ورکړی دی. د کرکټ د نړیوالې شورا د معلوماتو له مخې راشد خان دغه سرغړونه منلې ده. د ICC د اصولو له مخې که کوم لوبغاړی د لومړۍ کچې یا لیول 1 سرغړونه وکړي د لوبې نیمې پیسې نه ورکول کیږي. د اصولو له مخې کله چې یو لوبغاړي ته په 24 میاشتو کې 4 یا له دې ډیر پوینټونه ورکړل شي لوبغاړی له لوبې منع کیږي.